الله تعالی فرمایي اے نبی صلی الله علیه وسلم زما پیغام واوروه. ای زما هغه بندگانو چې ایمان مو راوړی د خپل رب نه ویریږئ او کومو خلکو چې په دې دنیا کې نیک عمل اختیار کړ د هغوی دپاره ښېګڼه ده او د الله ځمکه پراخه د صبر کوونکو ته به خپل اجر بې حسابه ورکړی شي. او ای نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې ماته حکم شوی ده چې زه خاص د الله بندگی وکړم په داسې حال کې چې دین مې خاص د الله دپاره خالص کړی وي، او ماته حکم شوی ده چې د ټولو نه مخکې زه امر منونکی او اطاعت کوونکی شم. او ورته ووایه که چیرې زه د خپل رب نافرمانی وکړم نو ما سره د یوې لویې ورځې د عذاب یره ده. او ورته ووایه چې ما خپل دین د الله دپاره خالص کړ او خاص د هغه بندگی به کوم، او تاسې که د هغه نه پرته د بل چا بندگی کول غواړئ هغه کوئ. او ورته ووایه بېشکه اصل تاوانیان خو هغه خلک دي چې هغوی د قیامت په ورځ خپل ځانونه او خپل اهل و عیال په تاوان کې واچول. ښایي واورئ چې امدا ښکاره سراسري تاوان دی. په هغوی به د اور چترۍ د پاسه هم خپرې وي او د لاندې نه به هم. دا هغه انجام دی چې الله ترېنه خپل بندگان ویروي. نو ای زما بندگانو زما له غضب څخه ځان وساتئ، او د دې برخلاف چا چې د شیطان د بندګۍ څخه ځان وساته او الله ته رجوع وکړه د هغوی دپاره زیری دي. نو ای نبی صلی الله علیه وسلم زما هغه بندگانو ته زیری واوروه چې خبره په غور سره اوري او د ډیر ښه اړخ پیروي کوي. دا هغه خلک دي چې الله ورته هدایت کړی او همدوی عقلمند دي. او ای نبی صلی الله علیه وسلم هغه چاته څوک نجات ورکوی شي چې د هغه په حق کې د عذاب فیصله شوي وي. آیا ته هغه څوک ژغورلی شي چې هغه په اور کې غورځېدلی وي؟ نو کوم خلک چې د خپل رب څخه یریږي د هغوی دپاره چت په چت جوړې شوې دنګې ماڼۍ دي چې لاندې به یې ولې بهیږي. دا د الله وعده ده او الله هیڅ کله د خپلې وعدې خلاف ورزي نه کوي. السلام علیکم.